د مازدیګر د لمانځه نه وروسته قضایي لمونځونه کولی شم او که نه شم کولی؟ آیا د مازدیګر لمونځ چې وشي دې نه بعد که یو کس خپل قضایي لمونځونه راګرځوي په دې کې خو به څه قباحت نه وي تر څو چې مکروه وخت نه وي داخل شوی. د مازدیګر د لمانځه نه وروسته قضایي لمونځونه ادا کولی شي او په دې کې هیڅ قباحت نشته. خو کله چې لمر زیړ شي او مکروه وخت داخل شي په دغه وخت کې بیا قضایي لمونځ وي که نفلونه وي که بل لمونځ وي دا ټول مکروه دي. نفل کول خو د مازدیګر لمانځه نه بعد مکروه عمل دی خو صرف قضایي لمونځونه راګرځولی شي. اما قضایي لمونځونه هم په وخت د کراهت کې په کوم وخت کې چې وخت مکروه وي په هغه وخت کې بیا قضایي لمونځونه هم مکروه عمل دی او په داسې وخت کې باید چې قضایي لمونځونه بیا راونه شي ګرځولی. فتاوی محمودیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 382.